السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده دوستانو چې روغ جوړ او خوشحاله به دا د زه له یوې نوې ویډیو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به تاسو ته دا وښیو چې څه ډول کولی شو د پکسلاب په برنامه باندې خپل یوټیوب چینل یوې ویډیو ته یو دانه ښکلی تامنیل جوړ کړو. تامنیل اکثره خلک تامبنیل تلفظ کوي او څوک تامبنیل تلفظ کوي. نو نه، تامنیل هم نه دی او تامبنیل هم نه دی، تامنیل دی. بې پکې مه تلفظ کوئ. نو دا ویډیو له موږ سره تر اخر پورې تماشا کړئ. د دوستانو نو د دې لپاره د پکسلاب برنامه پرانیزو او یو نوې پاڼه پکې پرانیزو. د دې آپشن په کلیک کولو سره تاسې له ایمیج سایز څخه کولی شئ د خپل خوښې سایز انتخاب کړئ چې یوټیوب تامنیل لپاره موږ دا انتخابوو. دلته بېلابېل سایزونه دي، له هغې څخه یو په یوټیوب تامنیل سایز دی او دا انتخابوو. وروسته له دې څخه له شیپ برخې ته یو کالر انتخابوو. د دې لپاره یو ژیړ رنګ به ورته انتخاب کړو. له دې ځای څخه به یو ژیړ رنګ ورته انتخاب کړو. او وروسته له دې څخه به له شیپ له برخې نه به یو شیپ ورته انتخاب کړو. له دې برخې څخه کولی شئ چې دې شیپ ته رنګ ورکړئ. بېلابېل رنګونه لري او څنډې یې نرۍ، نازکې او ډبلې کړئ. سایز یې لوی او کوچنی کولی شئ په دې شکل باندې. په همدې شکل صحیح دی او یو څنډو ته یو رنګ ورکوو په دې شکل. وروسته له دې څخه په دې آپشن کلیک کوو او فرام ګالري څخه یو عکس انتخابوو. د خپلې خوښې یو عکس له دې ځای څخه انتخابوو چې بکګراوند ونه لري. د یو عکس د بکګراوند د لرې کولو لپاره دوستانو تاسې کولی شئ چې زموږ په ډسکریپشن کې د هغه ویډیو لینک پیدا کړئ چې څنګه کولی شو د یو عکس بکګراوند لرې کړو. په دې شکل باندې هغه عکس انتخابوو چې بکګراوند نه لري او دلته یې ږدو. که چېرته غواړئ تاسې چې یو ټکسټ ورکړئ نو له دې ځای څخه ټکسټ ورکولی شئ. مثلا زه ورته لیکم ساخت تامنیل برای یوټیوب. په دې شکل بېلابېل سټایلونه ورکولی شئ. د سټایل له برخې څخه مثال په توګه داسې او یا هم په دې شکل باندې. د دې لپاره چې دا عکس ونه ښورېږي نو په دې آپشن کلیک وکړئ او دا برخې قلف کړئ چې په اسانۍ سره ایډیټ وکولی شئ. د دې سایز کوچنی او زیاتولی شئ په دې شکل باندې. یو او بل طرف ته یې لیږلی شئ. د فونټ له برخې څخه موږ یو فونټ هم اوس دې ته انتخابوو. د خپلې خوښې وړ فونټ. د فونټ برخه کلیک کوو او یو فونټ ورته انتخابوو. په دې شکل باندې. نو دا و دوستانو د تامنیل جوړول په پکسلاب برنامه کې. په دې شکل باندې کلیک کوو. په دې پورته د ورقې شکل چې لري له دې څخه سیو از ایمیج او سیو ټو ګالري. ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له
داسې ډول ویډیوګانو سره مینوي نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د زنګ بټن فعاله کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ تر بلې ویډیو